أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان المبارک ان قریب اگر رسیدو ولدی او دا مسلمانان دپاره د ثوابونو او د اعمالو صالحو د هغې یو عظیم موقع ده په دې کې چې مسلمانان په دې میاشت کې خپل الله خوشحاله کړي او کم غلطۍ چې مخکې شوي چې د هغې مغفرت وغواړي او آینده کې خپله زندګي هغه هم په دغه ترتیب باندې وچلوي چې په کوم ترتیب سره په دې رمضان کې خلک ژوند تیروي. موږ نن د رمضان د هغې خصایص په ذکر کوو، د هغې خصوصیات او د هغې سره سره بعضې اعمال چې کمزوري دي دا به انشاءالله نن جمعه کې ذکر کوو، څه چې باقي پاتې شو هغه بله جمعه کې انشاءالله بیان وکړو. د قرآن کریم د هغې د خو د رمضان ډېر فضایل معلومېږي، ډېر خصوصیات د هغې معلومېږي. اول خصوصیت د رمضان د میاشتې هغه دا دی چې په دې کې نزول د قرآن کریم شوی دی او قرآن کریم دا د تمام انسانیت دپاره هدایت دی، هدى للناس هدى للمتقین. که چرته بل میاش دا د رمضان د میاشتې په شان ته قدرمنده او عزتمنده وی نو الله به قرآن پای کې نازل کړی وی. په دې میاشت کې په دې وجه نازل کړی دی چې د دې فضیلت او د دې عظمت هغه ډېر دی. الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت رمضان هغه د چې پای کې قرآن کریم نازل شوی دی. مانا د قرآن کریم نزول شروع شوی دی او یا د لوح محفوظ نه اولنی اسمان چې کوم د دنیا اسمان دی په دې کې بیت العزت هغې ته نازل شوی په یو ځل باندې. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د قول موافق. او بیا په رمضان کې یو خاص شپه ده چې په هغې کې نازل کړی الله انا انزلناه فی لیلة القدر. الله وایي موږ د دې قرآن نزول کړی دی په شپه د قدر کې، د عزت په شپه کې. دویم خصوصیت د رمضان د میاشتې دا دی په دې کې انسان الله رب العالمین د جهنم نه ازادۍ که چېرته انسان په خپله کوشش وکړي. دا په صحیح حدیث کې راغلی دی، امام ابن ماجه نقل کړی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار. اللہ رب العالمین دا پارا دا ہر رو جماعتی پٹیم کی سا آزاد کردہ خلق دی دا جہنم نہ، اللہ دا جہنم نہ خلاصی دا دی رو جماعتی پٹیم کی. وذالک فی کل لیلۃ، او دا په هر شپه کې کېدلی شي. خو څه خلک دي ګورې هر سړی نه، کومو خلکو چې کما حقه په صحیح معنو باندې او په صحیح طریقه باندې روژه ونیوله نو الله به د جهنم نه ازادوي. او پر یو روایت کې دا راغلي مسند بزار کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وان لكل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوت مستجابہ. هم دغه روایت کې سره دا راغلی د هر مسلمان د پاره په رمضان کې په هر شپه کې او په هر ورځ کې یو دعا شته چې قبلېدلی شي. یعنې که څوک خپل حاجتونه غواړي په رمضان کې د ورځې هم د دعاګانو اهتمام کوي او دارنګې د شپې هم د دعا اهتمام کوي. یو ټیم به داسې چې په هغې کې به الله رب العالمین ستا دعاګانې قبول کړي. لکه انشاءالله آینده کې کم اعمال ضروری چې موږ بیانو پای کې به یو دام بیانو چې د جماعت په ټیم کې
د دعا خصوصي اهتمام کول. دریم خصوصیت هغه د رمضان د میاشتې هغه دا دی چې په دې کې الله رب العالمین د جنت دروازې کولاوي. نو څلورم دا دی، دا په یو حدیث کې راغلی دی، په رمضان کې الله د جهنم دروازې بندوي. نو پنځم دا دی چې الله په رمضان کې شیطانان چې کوم سرکش دي هغه تړي او گرفتاری ماحول د مسلمانانو ته، ماحول د مؤمنانو ته برابرۍ چې الله پکې راضي کیو ځان د پاره پکې څه ګټه وکړي. دا درې واړه په یو حدیث کې راغلي دي، دریم څلورم او پنځم. صحیح حدیث کې راغلي دي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا كان اول ليله من شهر رمضان، کله چې اول شپه د رمضان شي، نو صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیطانان وتړلی شي او سرکش پیریان وتړلی شي. دا ګور الله زموږ سره څومره احسان کوي چې په دې ورځو کې او په دې شپو کې کم خلک چې زمونږه اعمال منځ کې رکاوټ پیدا کوي چې هغه شیاطین دي، هغه موږ ته وتړي گرفتاری کی چې اوس تاسو خپل کار په آزاده کوئ. صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار، او د جهنم چې کوم دروازې دي هغه بند کړي شي. فلم یفتح منها باب، دغې نه یو دروازه پکې نه کولاویږي. څه مطلب دی دې جملې؟ دا مطلب نه دی چې مکمل بند شوي او د هر چا لپاره غني بند دي، کافران به هم به جهنم ته غني نزي. نه نه، قرآن او حدیث ته په محاوره د عربو باندې راغلي. زمونږ محاوره دار او د عربو محاوره دا ده چې د چا سره ورانه ناغه ته وایي تا ته زما دروازې بند دي، د چا سره جوړ یا ته ستا ته زما دروازې هر ټیم کې کولاو دي. د یو خدا مانند چې د شپې هم کولاوي د ورځې هم کولاوي، مانه ته هر ټیم کې راتلی شي، او بل ته وایي ته هر ټیم کې بند دي. دا دروازې بند دي د مؤمنانو دپاره، ځکه روژه نیسي مؤمنان، روژه نیسي کفار خو روژې نه نیسي، بېدینه خلک روژې نه نیسي. وفتحت ابواب الجنة، او د جنت دروازې کولاو کړی شي. فلم یغلق منها باب، دای نه یو دروازه هم نه بندېږي. او په دې ټیم کې یو आवाज کوونکی आवाज کوي، د الله رب العالمین طرف نه یو आवाज کوونکی आवाज کوي. وینادي منادن، یو आवाज کوونکی आवाज کوي هر څوک چې الله مقرر کړی د علم موږ ته نشته دی، او دا आवाज کوي یا باغی الخیر اقبل، اے طلبگار د خیر د ثواب او د فیدو طلب کوونکی، اقبل را مخامخ شه، وستا ته موقع ده، اقبل را مخامخ شه. ویا باغی الشر اقصر، اوے طلبگار د شر او د فساد، اقصر بن شنور، نن دا موقع تا ته، نن را مخامخ شه، خپل الله خوشاله کا. او نن د کم شرونه چې تا مخکې کول، کم فسادونه چې تا مخکې کول، هغه فسادونه نن بند شه. دا آواز کېږي د رب العالمین د طرف نه موږ ته بیا هم دعوت راکوي، یا باغی الشر اقصر، اے طلبگار د شر بند شه نور د دې نه. امام ترمذی ابن ماجه دا حدیث نقل کړی، صحیح حدیث دی. شپږم خصوصیت د رمضان د میاشتې هغه دا چې په دې کې یو شپه ده او د زرو میاشتو عمره ثواب پکې انسان ته ملاویږي، بلکې د هغې نه بهتر خیر من الف شهر، د زرو میاشتو نه پکې زیات ثواب انسان ته ملاویږي. زمونږ عمرونه ډېر کم عمرونه دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اعمار امتی ما بین 60 الى 70 وقل من یجاوزها، زما د امت عمرونه شپېته او د 80 کالو منځ کې دي. قل من یجاوزها، ډېر کم کرت به یو سړی چې هغه به له دې نه تېر شي. زمونږ عمرونه کم دي، او د جنت چې کومه سودا ده هغه ډېره قیمتي ده. الله رب العالمین احسان د دې امت سره دا کړی دی چې په هر رمضان کې ور داسې شپه مقرر کړې ده چې پای کې د زرو میاشتو عمره ثواب دی حاصلولی شي په یوه شپه کې. سره بره 82 کاله ثواب دی په یوه شپه کې حاصلولی شي.
نو هر رمضان کې چې دغه ليلة القدر سره لاندې کی څومره کلونه په سونو کلونو باندې ته ثوابونه ملاويږي، بلکې کېدای شي په سرګونو کلونو باندې هم ته ثوابونه ملاوي شي. دا د رمضان خصوصیت دی. لیکن که څوک دې خبره ته متوجي شي لګ او دې خبره سره لګ احساس د پیدا شي. وم خصوصیت هغه دا دی رمضان کې عمره کول دا د حج عمره ثواب لري. دا خصوصیت الله رمضان له ورکړی دی. په نورو میاشتو کې نه، په رمضان کې څوک عمره وکړي دا داسې ثواب لري لکه سړی چې حج وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم یو پیر د انصار یوې زنانه ته ویل ته خو حج کې نه وي، موږ چې کله حج کاوه تا ولې حج ونه کو؟ هغې ورته ویل زمونږ کومه سورلي چې ونه په هغې باندې زما خاوند او زما زوی لاړه او موږ سره سورلي نه، ولې هغه سورلۍ د وجې نه زه پاتې شوم. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل فاذا جاء رمضان فاعتمري، کله چې رمضان میاشت راله نو بیا عمره کوه. فان عمره فيه تعدل حجه، ځکه په رمضان کې عمره کول دا د حج سره برابر دي. دا امام بخاری دا روایت نقل کړی دی. بل روایت د بخاری مسلم کې داسې راغلی دی فان عمره فی رمضان تقضي حجه معي، په رمضان کې عمره کول دا ادا کیږي او پوره کیږي لکه چې زما سره حج کړی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حجم سړی وکړي او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا کې سړی حج وکړي څومره عظیم ثواب ته ملاویږي. دا د رمضان په وجه باندې خلک اکثر اهتمام په رمضان کې د عمرې کوي او د هغې دپاره سفر یې کوي. لیکن دلته ضمن کې یو خبره یاد لرئ، بعضې خلکو د غلط نظر دی. غلط نظر دا جوړ شوی دی چې په رمضان کې خصوصي و یشتمې عمره چې کوم دا یو ځان له خصوصیت لري. زمانو دا په حدیث کې نه دی راغلی، دا په یو اثر د صحابي کې نه راغلی. دا زمونږ د پښتنو خبرې چې مشهورې کړي دي چې په رمضان کې و یشتمه عمره چې کوم د ویشتم رمضان باندې عمره کول دا یو عظیم ثواب لري. نه، اول کې په منځ کې که په آخره کې د ټول یو شان ثواب دی. خو عربو به دا کار کاوه چې هغې به نور به د هغې ډیوټۍ نه وي، نو په دې اخره کې به د اختر دپاره چوټۍ نه کېدلې، نو په ویشتمو باندې به خلک تله، یو به ختم له تلال ته چې په حرم کې هلته ختم قرآن کېږي په دعا کې به شریکېدل. خلک به ډېر تلل. زمونږ پښتنو دا مخصوصه کړه چې راته ښکاري چې دې ځان له خصوصیت دی. د دغه شپې ځان له خصوصیت به ټیک دی چې لیلة القدر په دغه یي لیلة القدر په دغه شپه باندې راشي، هغه بېله خبره ده. لیکن د عمرې د هغې سره هېڅ تعلق نشته دی. عمره که په دغه شپه کې په دغه ورځ کې هم د حج عمره ثواب دی، که په منځ کې هم د حج عمره ثواب دی، که په اوله کې هم د حج عمره ثواب دی. دا خبره ځان سره نوټ کړئ تاسو. دا خصوصیات دي د رمضان چې مختصر موږ یو څو ذکر کړل. د دې نه وروسته دویمه خبره الاعمال الضروریه فی رمضان. رمضان کې ضروري اعمال هغه کم دي. موضوع خو ډېره اوږده ده لیکن موږ ته اهم کارونه رالو. یو کار په رمضان کې هغه معروف دی چې هر څوک یې پېژني چې رمضان میاشت د څه دپاره، رمضان میاشت د روژې دپاره چې دې کې به خلک روژه نیسي او د روژې داسې مه ګڼئ چې ما صرف خوراک ونه کو، ما صرف څښاک ونه کو، نور ما خپل خواهشات پوره نه کړل بس دقه به روژه وي. نه زما ورونه دې نه وروسته ډېرې فایدې سیده په روژه کې میلاویږي. اول نمبر په دې رمضان په روژې نیولو کې او بلکې هر روژې نیولو کې مغفرت اجر عظیم بخنر ته الله کوي، اجر عظیم ته الله درکوي د روژې په وجه باندې. او قرآن کریم کې الله رب العالمین دا ذکر کړی دي اوږد آیات کې پای کې یو دام ذکر کړي لولیکن المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. ډېر صفات د مسلمانانو او مؤمنانو ذکر کړي. نو پای کې یو دا دی والصائمین والصائمات، روزدار سړی او روزدار ښځې. آخر کې بیا ولوي اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما. الله ردی قسم خلکو د پاره چې په کې روزدار سړی او روزدار ښځې دي، دې لپاره الله مغفرت تیار کړي، بخنه ور تیار کړي دا واجرا عظیما، اجر عظیم ول الله تیار کړي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وای کړه چې الله اجر عظیم وای فمن يقدر قدره، چې الله وای اجر عظیم دی د دې اندازه وڅوک معلومه کی. الله عظیم ذات دی، عظیم ذات خبرې عظیمي وي، دا غیر څوک اندازه او مقدار نشي معلومولی چې څومره اجر عظیم دی. الله وای اجر عظیم دی خلکو لپاره ما تیار کړی دی.
دارنگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چاچی در رمضان رو جونی ولا دا ایمان پوجبان چی ایمان پی باعث دے واحتسابا دا پارا دا طلب دا ثواب غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ مخکری گناہوں نے معاف کی. لہذا پروجی کی اہم فائدہ چی انسان تا ملاوے گی ناغ مغفرت دے و اجر عظیم دے. دارنگی دویم فضیلت اغدا دے چی دا رمضان دا روجی او دا عام روجی داغی اجر دا اللہ رب العالمین زان سر پڑ ساتلے منگتے مقدار ابن نے ذکر کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل عمل ابن آدم یضاعف ہر یو عمل تا بنی آدم دزویر آدم علیہ السلام یضاعف دا زیادہ کی گی الحسنۃ بعشر امثالها یونی کہ اللہ پلس پانے ورکی الى 700 ضعف ترد وہ 100 پورے والا ورکی یونی کہ اللہ دل سنوانا ترد 100 پورے وہ 100 پورے بدلئی. قال اللہ عز وجل نبی فرمائی قال اللہ عز وجل اللہ فرمائی دی الا الصوم مگر روجہ نور ہر عمل داغینی کی معلومہ دا چیو پر لس پانے اللہ بدلئی اور جی چالے ہوئی وہ 100 پورے نورم ورکی الا الصوم مگر روجہ فإنه لی وانا اجزی به اللہ ویدہ زمان پارا زبر دی بدلور کوما یدع شہوته و طعامه من اجلی خپل شہوات خپل خوراک دے زمان وجن پریدی نو لحاظ ردی بدلوم زور کوما. زمانوں پدی حدیث کی دروجی یہ عظیم فضیلت ذکر دے کمنگ پہ لگ نظر و فکر رکھو اور یاد لرئی عام قانون دارے پہ دنیا کی کل یو بادشاہ چی مواد تقسیمی چارت سے تحفی ورکی نیو سڑے پائی بانے مقرر کی پلانی لورکا پلانی روکا بڑے خلق بانے تقسیم کا چی کمی خصوصی کا سی اگر تصوی یاغی بارا کی اب پلانے پرید آگا بزا ورکم پخپل بانے پلانی لوزا پخپل ورکم آنا تمو ورکوا دائیو دلی مطلب امدارے طول اعمال دا بنی آدم و دائی دا پار دی ثواب مقرر دے لیکن اللہ وی روجہ زمان دا پار دائی بدل بزدان پخپل بانے ورکم چڑھ سمر والے ورکو با. اور بعضی شارحی دا حدیث اغیب کی لادام یو تشریح کری الا الصوم فإنہو لی وانا اجزی بھی روجہ زمان دا پار نیس زبر آئی بدل ورکو مانا دارا چی زبو تخپل دیدار خیمہ زما دیدار بکئی فإنہو لی وانا اجزی بھی دا زما دا زبر آئی بدل ورکو مانا زر آگی بدلائیم زر آئی بدلائیم مانا زما دیدار بدلے کئی خصوصی دیدار دا اللہ رب العالمین دا پر وجبان انسان تملاوے گی. دار یوبل حدیث کی دار اگلی دی للصائم فرحتانی روجدار دا پار دو خوشالینی دی دو قسم خوشالینی و تعالی نصیب کئی یفرحها چھ دے پاری بانے خوشالی یفرحهما چھ آغت وار دے خوشالی اذا افطر کلش دے روجماتی کی خوشالشی چیزا خوراک سکاک میں ہوکو و اذا لقی ربه او کلش دے خپل رب سر ملاوشی نفرح بصومه پخپل روجبانی بدے خوشالش. نبل فضیلت آدار الصوم جنہ روجہ چی دا روجہ دا ڈال لے دا انسان دا پارا انسان پی دا گناہون نخلاسی دا انسان دغا اخلاق رزیلان بیکار اخلاق دی اصلاح کی روجہ بانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی الصیام جنہ روجہ دا ڈال لے وَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ کلچ استاسری و تن روجی فلا يرفث ولا يصخب ندی دے فحش خبری کئی بہائے خبری دے نکئی ولا يصخب او ندی چرتا شور شغب کئی دیر فإن صابه أحد کچاو سرک ردی بدی ویلی شاو تکنزلی کولی نو دے دی وی چی انی صائم زرو جیم ازان سدی ویا یا دی آغت وی چی زرو جیم زستا سر باس مباس جی کم دی آغا نشم کولی درو جی پوجبان دی انسان اخلاق ٹکی گی من کی غٹ مصیبتون اغدار پیدا شویری زمانگ اخلاق چی رزید لی زمانگ کردار چی خراب دے درندتوب صفت پا من کی اشترے من کی حیوانیت صفت چی راغلے دے دا پدی وجبان در آغلے دے چی من کل کال تیر شی در رمضان نا علاوہ خسری با دا من روجہ نیسو او که در رمضان روجم دا اغمانو بانے
باغ کیفیت طریقه باندې موږ روژه نه نیسو، کم طریقه چې زموږ شریعت غواړي. د یې وجه نه زموږ اخلاق هم خراب شو، زموږ کردار هم خراب شوی دی، موږ کې درنده‌توب صفت پیدا شوی دی. حال دا دی چې د روژې په وجه باندې د انسان درنده‌توب صفت ختمیږي، د حیوانیت صفت د انسان نه ختمیږي، انسان کې نرمی پیدا کیږي، انسان کې شفقت پیدا کیږي، رحم په انسان کې پیدا کیږي. نن زموږ معاشره چې کندره او په دې وجه باندې کندره چې موږ کې دغه درنده‌توب صفات راغلي د ډېر خوراکونو څښاکونو د وجه نه. نن کله انسان بې دغه جرم هغه تویږي، وجه هم دغه ده چې موږ کې درنده‌توب صفت پیدا شوی دی. موږ د خپل ځان سره ظلم کوو، موږ د خپل اولاد سره ظلم کوو، موږ د هر چا سره ظلم کوو. نن که موږ د خپل اولاد د هغې د رشتې لپاره هم ځای ګورو، هغه ځای وله موږ نه ګورو چې کوم ځای مناسب ځای. سوال درته کومه، خپل اولاد لپاره د رشتې هغه ځای ګوره چې کوم مناسب ځای. خپله لوڼې په هغه ځای کې مه ورکوئ، خپله خور په هغه ځای کې مه ورکوئ. کوم خلک چې هغې کې د درنده‌توب صفت دی، چرسي او پوډري له خپل لور مه ورکوئ. خپل اولاد مه خرابوئ، مه بربادوئ خپل اولاد په خپل لاس باندې. لکه څرنګه چې موږ په خپل لاس باندې خپل اولاد خراب کړه، خپل اولاد په خپل لاس قتل کړه. موږ هغه پلار ظالم دی چې هغه پلار د خپلې لور دپاره، د خپلې خور دپاره صحیح ځای نه ګوري، چرسي نه ګوري دی، پوډري نه ګوري، بدماش نه ګوري دی. دی د هغې دپاره خپله لور ورکوي، نتیجې به یې سره راوځي قتل و قتال، جګړې، بیا د هغه بې ګناه لور د هغې وینې وبې تویږي. دا زموږ د پلارانو زموږ غلطیانې دي چې موږ د خپل اولاد دپاره صحیح ځای نه منتخب کوو. سوال درته دا کوم، د خپل اولاد دپاره صحیح ځای نه منتخب کوئ. هغه خلکو له خپلې لوڼې ورکوئ چې چا کې خو څه لږ رحم وي که نه. صرف په دې خو کار نه کېږي چې لوڼ قرض د کور نه وباسه، خور د کور نه وباسه، ځان تې خلاصوه. ظالمه ستا دومره زړه سخت دی، دومره سنګ دلی ته چې صرف د سترګو نه ته په راکې قرض. هر غرض زمانه بل طرف ته خبر اوږده شوه، دا چې د رمضان په وجه باندې، د روژې په وجه باندې موږ نه به درنده‌توب صفت وځي، موږ اخلاق په ټیکېږي. نو بل خصوصیت هغه دا دی، بل فضیلت د رمضان هغه دا دی چې په رمضان کې یو دروازه ده د جنت دپاره، خصوصي جنت یو خاص دروازه ده چې په رمضان کې د رمضان د روژې په وجه باندې یا د نور روژو په وجه باندې هغه جنتیان ته ملاویږي چې ته باب الریان ویلی کېدلی شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان فی الجنة بابا یقال له الریان، په جنت کې یو دروازه ده او هغې ته ریان ویلی کېدلی شي. ریان د ریون نه دی، ریون په اوبو باندې مړېدلو ته ویلی کېدلی شي. رمضان کې اکثر خلک تږي کېږي، خاص کر د ګرمۍ په موسم کې چې کله روژه راشي نو بشارت ورته ورکوي چې ګورې په جنت کې خاص دروازه ریان چې ورته ویلی کېدلی شي، دا به صرف د روژهدارو لپاره یدخل منها الصائمون، دا یې نه به صرف روژهدار داخلېږي، بل څوک د هغې نه نشي داخلېدلی. چې کله روژهدار ته داخل شي بیا وبند شي. ماله کوم روژهدار چې په هغې باندې د رمضان سره نفلي روژې غالبوي، نور خو رمضان روژهوار مؤمن سړی نیسي، نفلي روژې چې په غالبوي هغه خلک به د دې دروازې نه هغه داخلېږي. الله رب العالمین نه سوال دی چې الله رب العالمین موږ ته دغه دروازې نصیب کړي او دغه جنت موږ ته د روژو په وجه باندې نصیب کړي انشاءالله تعالی. آینده جمعه کې به باقي نور اعمال ضروري اهم چې هغه ټول مسلمانانو دپاره زده کول ضروري دي، هغه به انشاءالله آینده جمعه کې بیان کو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
ارتقينا وصعدنا للعلا، وبها صار الفقير له حلم وهوى، وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى.